ولې خپه بس پرېږده یار. نه اخر ولې پرېږده ما ته ووایه که نه ولې خپه بس پرېږده که نه یار. اوهو ولې پرېږده جان صاحب ما ته ووایه زه ستا دوست یم کیدای شي ستا څه په کار راشم ستا په کار راشم ووایه ما ته ووایه ولې نن سبا سکرونه د چا نه پکارېږي ته خو بیا مې یار دوست دی. اوهو زما نوم ګلو دی ګلو ته خو ووایه ګوره کیدای شي ستا په کار راشم ته ووایه ته ولې خپه یې ته ولې خپه یې ښه یار خبره دا ده چې زما په زړه یو ارمان دی. ارمان څه ارمان ما ته ووایه ته به پوره کړې؟ او کیدای شي یار کیدای شي زه ستا ارمان پوره کړی شم یار زه ستا دوست یم. زما په زړه دا ارمان دی چې زما 55 کاله عمر وشو او تر اوسه پورې زما د جیب د 500 نوټو نه لیدو. 500 روپو نوټ ونه لیدو دا ارمان دی بڑا اخر تو ستا دوست 500 روپے څه شي دی یار یار دا ارمان و یار کمال دی جان صاحب ته به ارمان پوره کړې؟ وای ناټ ولې نه یار 500 روپے یار اخر تو ستا دوست یم ولې وای یار دا څه 500 روپے یار دا والا دا ارمان پوره کړه یار. مهرباني یار دا څه خبره یار 500 روپے څه شي یار زم یار زم چې ځان له اختر له جامې واخلم. او وای نه زده خبره اوس خوشاله شو کنه. مهرباني خبره اوره زده دا ارمان خو پوره شو کنه. اخر څه ستاسو دوست خبره اوره زده منه کنه یار خو دې سره خو جامې اخلم دوکانونه بندېږي. 100 روپے څه شي خبره اوره کنه یا خبره کوم خبره اوره اوس خو خوشاله کنه. شکر یار کنه ارمان مې پوره شو. دا ارمان دې پوره شو کنه. بالکل او ګوره ځان دا جیب فوټي د 500 روپو نوټ هم ولیدو کنه. او ویلي بالکل ویلي دی ما 500 روپے څه شي ولې تو کایم سجان دې دا اوس خو با خوشاله کنه زلار مان پوره شو کنه. بس بیا زلار مان چې پوره شنو کنه دا او کنه یار زلار مان پوره شو او کنه یار دا څنګه ارمان پوره شو یارو کیسه چل دی زما یو ارمان و هغه نیمګړی بیا پاتې شو. څه ارمان دی د 500 نوټ څه شو داسې رالو همداسې واپس لاړو. خروکه 500 روپے خو درنه نشم درکوله خو سوي ټپي او غزل به درته واورم. ښه مخکې نه مې زړه سورې دی او ته ټپي اورې نه اورم.